السلام علیکم دوستانو د یو نوي کلاس سره ستاسو سره مخاطب یم. نن زمونږه د ایم اس ورلډ چې کوم دی پریکټیکل کلاس لیکچر نمبر یا پارت نمبر 10 دی د ډي آی ټي کورس. په دې کورس کې مونږه چې کوم دی د انزرټ ټیب چې کوم دی په هغه کې به مونږه په ټیبل چې کوم دی مونږ به ټیبل څنګه کریټ کوو. نو ان شاء الله ویډیو به ستاسو خوښ شي. بل دا دی چې په لاس کې به تاسو ته یو ټریک د ټیبل ریلیټډ چې یاره مونږ به د کیبورډ نه چې کوم دی د کی په ذریعه څنګه ټیبل کریټ کوو. نو دا اخیرا ټیپ ټریک به مونږ په اخر کې تاسو ته هم درخایو. نو راځئ کلاس طرف ته. نن زمونږ سره نن کلاس ایجنډا زمونږ سره څه ده؟ په نننی کلاس کې مونږه دا کریټ کوو چې هاو ټو انسرټ ټیبل ان ایم اس ورډ. په ایم اس ورډ کې مونږ ټیبل څنګه کریټ کوو، انسرټ کوو. هاو ټو ډرا ټیبل، مونږ به ټیبل څنګه ډرا کوو په ایم اس ورډ کې. هاو ټو کنورټ ټیکس ټو ټیبل ان ایم اس ورډ، او مونږ به چې کوم دی ایم اس ورډ کې به مونږه یو ټیکس دی هغه مونږه ټیبل ته څنګه کنورټ کوو په ایم اس ورډ کې. نو په نننی کلاس کې زمونږ د کلاس ایجنډا به دی، په دې کې مونږ دا سټډي کوو. نو راځئ پریکټیکل کلاس طرف ته. د ټول نه اول به مونږه ایم اس ورډ اوپن کو. نو بیا مونږه راشو انسرټ ټیب ته. په مونږه لاست کلاس کې چې کوم دی مونږه کور پیج ویلو، بلینک پیج هم ویلو او پیج بریک هم ویلو. اوس په مونږه وایو ټیبل. نن کلاس کې مونږه ټیبل وایو. را به شو مونږه ټیبل ته. زه چې انسرټ ټیبل دلته تاسو کتی شئ که نه، دا زمونږ سره دیزي پورې ده روز ان کالمز دي. دا ورټیکلی چې کوم دی دې ته دا ریپرزینټ کوي څه شي؟ کالم زمونږ سره ریپرزینټ کوي. او دا هاریزنټلی چې زمونږ سره کوم ریپرزینټ کوي دې ته رو وایي. صحیح شو؟ نو دا زمونږ سره تقریبا ټوټل زمونږ سره 10 ضربې 8 ټیبلز، مطلب زمونږ سره 10 کالمې دي او 8 روز دي په دې کې. نو 10 80 سیلز په دې کې. او سیلز ته وایي په کوم ځای کې چې کالم او روز چې یو بل کراس کوي دې ته سیلز وایي. صحیح ده؟ نو راځئ زه ما واغسته فار ایگزامپل ما دا یو ټیبل سلیکټ کو. صحیح شو؟ دا زموږ سره ټیبل 10 روز دي او 8 کالمز دي. صحیح ده؟ نو په دې کې تاسو چې کوم دی بیا لیکل وغیرہ شي کول. چې کله تاسو دا ټیبل دلته انسرټ کړئ نو تاسو سره دوه ایکسټرا ټیبس کولاویږي، ډیزاین ټیب او لی اوټ ټیب. صحیح ده؟ دلته زه لیکم فار ایگزامپل زه نیم لیکم، نیم، او دلته ما ولیکو رول نمبر. صحیح ده؟ نو دلته تاسو د خپلې مرضۍ چې کوم دی دلته ټیکس لیکلی شي. صحیح ده؟ اوس تاسو په دې کې چې کوم دی تاسو وایي چېرې په دې کې زه بل یو رو یا کالم زه انسرټ کوم په دې ځای کې. صحیح ده؟ په دې ځای کې زه بل کالم انسرټ کوم. دلته به راشي په دې به کلیک کړي انسرټ کالم، کالم ټو لیفټ یا رایټ، زه رایټ ته کوم. نو زموږ سره بل یو کالم چې کوم دی موږ انسرټ کوو. داسې چې کوم دی تاسو رو انسرټ کولی شي. دلته راشي تاسو یو رو انسرټ کولی شي. انسرټ رو اباو، لاندې یا نو زه بیلو کوم. دلته زموږ سره یو بل رو چې کوم دی موږ انسرټ کوو. صحیح ده؟ نو په دې طریقه. او په ټیب دلته راشي ټیب په دې باندې ټیب بټن کلیک کړئ نو ستاسو سره چې کوم دی نو انسرټ کېږي رو. صحیح ده؟ ښه، تاسو بعضې ټایم کې تاسو وایي چېرې زه دا ټیبل چې کوم دی دا زه ډیلیټ کوم. نو تاسو یا په دې باندې کلیک کړئ او ډیلیټ بټن کلیک کړئ. خو د دې سره چې کوم دی ټیبل زموږ سره نه ډیلیټ کېږي، صرف هغه ډیټا زموږ سره ځي که نه. نو اوس که تاسو دا ډیلیټ کول غواړئ، فار ایگزامپل دا ټیبل ډیلیټ کول غواړئ، نو تاسو به څه وکړئ؟ په دې کلیک کړئ او بیک سپیس چې کوم دی کلیک کړئ نو ستاسو سره به څه کېږي؟ ټیبل به ستاسو سره ډیلیټ شي. صحیح ده؟ نو په دې طریقه باندې موږ یو ټیبل چې کوم دی انسرټ کولی شو. بیا زموږ سره بل یو دغه دی انسرټ ټیبل. نو موږ دلته د دې ځای نه هم ټیبل چې کوم دی څه کولی شو؟ انسرټ کولی شو. فار ایگزامپل تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو سره یو مینیو راکولاو شي. یو نو په دې کې نمبر اف کالمز زموږ سره تاسو څومره کالمز په دې کې غواړئ یا نمبر اف روز تاسو څومره سلیکټ کوئ. او تاسو به څنګه بدل کړئ؟ په دې کې زموږ سره څومره نمبر اف کالمز راځي. نو تاسو په دې کې یو رینډم چې کوم دی یو نمبر ولیکئ. فار ایگزامپل ما ولیکو 6000 کالم پکې شته که نشته او اوکې کوئ. نو تاسو ته وایي د نمبر must be between 1 and 63. مطلب دا دی د 1 نه والا 63 پورې کالم په دې کې موجود دي، ځکه چې کالم یې څوک دومره نه سلیکټ کوي. زه فار ایگزامپل دلته 6 کالم دا وکړم او نمبر اف روز زموږ سره دنیا دي، هغه فار ایگزامپل زه 5000 دا وکړم یا زه 1000 ما دا وکړو او اوکې مې کوم. نو ستاسو سره به څه وکړي؟ 1000 او 6 کالم زموږ سره چې کوم دی دا دغه شو. صحیح ده؟ نو په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی دلته انسرټ کولی شئ. یو ټیبل چې کوم دی دا واپس زه ډیلیټ کوم، په دې باندې کلیک بیک سپیس. صحیح ده؟ بیا راشئ ټیبل ته.
نو په دې طریقه باندې مونږ انسرټ ټیبل کو. بل زموږ سره ډرا ټیبل دی. ډرا ټیبل د دې لپاره وي کنه چې مونږ یو ټیبل ډرا کوو. لکه زه په دې باندې کلیک کوم، په دې باندې زیات مونږ کم چې کمپلیکس ټیبل هغه مونږ ډرا کولی شو. فار ایگزامپل زه غواړم چې د خپلې مرضۍ تاسو چې کوم دی دا زیات چې کوم دی کمپلیکس ټیبل چې کله مونږ جوړو نو مونږ دلته ډرا کولی شو. صحیح ده. نو په دې طریقه باندې تاسو څه کولی شئ، یو ټیبل ډرا کولی هم شي. صحیح ده. ښه بیا به راشو مونږ انزر ته واپس دلته به راشو. دا زه واپس څه کوم ډیلیټ کوم. صحیح ده. بیا به راشم انزرټ ته ټیبل ته. دلته بیا دې زموږ سره کنورټ ټیکس ټو ټیبل. یو ټیکس به مونږ ټیبل ته څنګه کنورټ کوو. فار ایگزامپل زه دلته لیکم نیم. صحیح ده. نیم ما ولیکو کاما روم نمبر کاما ایډریس. صحیح ده. زه غواړم چې دا ټیکس څه وکړم، زه کالم ته یو ټیبل ته کنورټ کړم. دا به ته سلیکټ کړي، را به شي چېرته ټیبل ته او کنورټ ټیکس ټو ټیبل په دې به کلیک کړي. دا به اتوماتیکلی راوچت کړي چې نمبر اف 3 کالمز په دې کې دي او بل زموږ سیپریټ په څه سیپریټ شوي په کامو باندې. نو اوکې به کړي. نو ستا سره څه وشو دا یا په دې کې چې کوم دی ته ټیب په دې باندې کلیک کوه نو ستا سره به نو ایډ کېږي. صحیح ده. ښه زه بیا واپس راځم. ها په دې کې به ډیټا څنګه انټر کوو. نن زه به لاندې راشم چې علي کاما رول نمبر یې 13 او کاما دې دیر. بیا به انټر کم. بیا به کم عباس کاما پېښور ساري رول نمبر به ولیکم 16 کاما سوادي. بیا به انټر کم امجد رول نمبر یې څه دی 30 او کم دی کراچي. فار ایگزامپل ما دومره دغه انټري وکړه. صحیح ده. دا ته وغواړې چې دا ټیبل ته څنګه کنورټ کړي. نو دا به راشي دا به سلیکشن به وکړي، بیا به راشي انزرټ ته او بیا به دلته راشي ټیبل ته. ټیبل کې به دلته کنورټ ټیکس ټو ټیبل په دې به کلیک کړي او دا تاسو کتی شي که نه زموږ سره چې کوم دی کامه منده لري دي. صحیح ده. سیپریټ شوي دي او اوکې کړي. نو تاسو کتی شئ زموږ سره یو ټیکس ډیټا چې کوم دی هغه پراپرلی چې کوم دی خپل خپل کټګوري کې انزرټ شو. صحیح ده. نو په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی یو ډیټا چې کوم دی ټیکس ډیټا چې کوم دی ټیبل ته کنورټ کولی شي. صحیح ده. ښه زه به راشم واپس دا به ختم کړم. بیا به راشم انزرټ ته ټیبل ته به راشم. په دې کې بل زموږ سره ایکسل سپریډ شیټ. په دې کې دا دی چې تاسو سره ایکسل کولی شي ته په ایم ایس ورډ کې چې کوم دی په ایکسل کې هم کار کولی شي. فار ایگزامپل دا به کلیک کړي لږ ویټ به ورته وکړئ. ایکسل چې کوم دی زموږ سره په ایم ایس آفیس کې چې کوم دی اوپن شي او تاسو په هغه کې بیا د خپل مرضي مطابق کار کولی شي. مطلب تاسو سره یو ایکسل چې کوم فایل دی هغه په ایم ایس ورډ کې اوپن شي او په ایم ایس ورډ کې تاسو بیا هلته د هغه د خپل کار په هغه کې کولی شي. صحیح ده. نو تاسو کتی شئ زموږ سره څه کولاو شو یو ایم ایس ورډ یو ایکسل فایل زموږ سره کولاو شو. صحیح ده. دلته زه لیکم فار ایگزامپل نو تاسو ګوره ډیټا انټري کوئ او بیا تاسو سم کولی شئ از ایکول ټو سم فارموله ما ولګوله. صحیح ده. او دا ما څه وکړه سلیکشن مې وکړو او انټر مې وکړو. نو ستاسو سره 214 ستاسو سره چې کوم دی دا زموږ سره څه وکړو یو ایکسل چې کوم دی یو ایم ایس ورډ کې موږ د ایکسل کار وکړو. صحیح ده. دا به زه دا اوپن کړم. نو په دې طریقه باندې تاسو په ایم ایس ورډ کې چې کوم دی ایکسل فایل هم اوپن کولی شي او په هغه کې کار کولی شي. بیا به راشم انزرټ ته ټیبل ته به راشم او په دې کې زموږ سره اخره کې دی کویکس ټیبل کویک ټیبل. په دې کې فار ایگزامپل زموږ سره ګوره تاسو مختلف دغه کتی شي که نه یاره دا
دا تاسو کتلی شئ یو کلنډر دی دا تاسو اوپن کړئ تاسو وایئ چې یاره دا خو ډېر مزېدار دی دا به څنګه جوړ کړی نه ډېر اسانه جوړ کړی په دې طریقه باندې تاسو په دې باندې کلیک کړئ او راشئ بارډرز دی آل بارډر باندې کلیک کړئ نو بس دا یې دغه شان جوړ کړی دی خو بس دا ځینې بارډر سټایلینګ ورکړی دی صحیح دلته دا اپلای کړی دی او تاسو واپس چې کوم دی دې نه نو بارډر کوي نو تاسو ته داسې راشي نو تاسو په خپل هم دا کریټ کولی شئ او دا چې کوم دی بیا تاسو سیو کولی هم شئ نو په دې طریقه باندې موږ په ننني کلاس کې چې کوم دی ټیبلز کریټ کړو ها لاست نمبر زموږ سره یو دغه دی دا به زه کوم یو ټریک تاسو ته ما ویلي چې یاره د کیبورډ نه به څنګه موږ ټیبل چې کوم دی انزرټ کولی شو کیبورډ د بټن نه نو دلته به راشم زه پلس به ولیکم پلس چې کوم دی دا زموږ سره کالم ریپرزنټ کوي او بیا چې کوم دی ماینس بیا به زه یو پلس ولګوم کالم دپاره او بیا ماینس د رو دپاره بیا به زه پلس ولګوم د کالم دپاره بیا ماینس ولګوم بیا به پلس ولګوم او بیا به انټر کړم نو تاسو کتی شئ زموږ سره چې یو کیبورډ په ذریعه باندې موږ یو ټیبل چې کوم دی هغه انزرټ کړو ټیک ده نو امید دی کلاس مو خوښ شوي کلاس مو خوښ شوي او تاسو ته څه پیدا رسي د دې لیکچرز نه نو پلیز دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او ستاسو څه مسلې نو هغه موږ ته په کمنټس کې ووایئ تھینک یو سو مچ